اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب چې څومره ملګري دي، خاصتا د قرآن ملګري، ټول ملګرو ته د مفتی صاحب شهادت مبارکي ورکوم. زما والد صاحب و، ستاسو روحاني پلار و، شهید شو، نن هغه زموږ په منځ کې نشته، خو د جنازې او د کفن او د دفن خلک خبرې کوي. تر هغه پورې مې هیڅ سوچ نشته، نه د کفن نه د دفن نه د جنازې، تر څو پورې چې زما هغو افسرانو نه تپوس نه وي شوی چې کوم افسرانو ته زه ځای ته ورغلی یم، سی ټي ډي تاڼې ته ځای ته ورغلی یم، داود ایسیچو ته، کرم الهي ایسیچو ته، دغو ته ایس پي اعتراض خان ته، سی سی پي ته، دا نور چې کوم دي کوم ملګرو ته چې ته ورغلی، د هغوی نومونه به ته والې. دوی ته موږ ورغلي یو، بار بار موږ ورته چې موږ ته خطره ده، موږ ته تریټس دي. د هنګو ډي سي اوسه پورې زما لیسنس چې کومې اوسه پورې هلته پرېښې ودرولې وي چې دا شیډول 4 کې د لیسنس زه نه ورکوم. د پېښور ډي سي زما لیسنس نه کولو کلیر کولو چې دته د لیسنس ورشي، زه د پی ای سی ایل کې اچولی وم. تا زه په دې څلورو لاسونه ورته تړلی وم چې مه کوه دا سړی شهید شي، مه کوه دا سړی څوک د منځه ویسي. زه هیڅ قسمه هیڅ شي ته فلحال نه یم تیار. چې څومره مینوال ملګري دي ټولو ته مې دا خواست دی چې ټول راشئ، چې مفتی صاحب سره چا هم مینه وي، څوک هم په مفتی صاحب باندې ګوره تشه مینه نه چې سر پې ورکولی شي. هغه د مروتو غونې کوتکو نه، د ټوپکو نه چې کار وانلو، دا کار د ډوزو نه دی، دا کار د ډزو دی. قسم مې دې په خدای، ما خپل پلار لاړ ورکړلو، د لاسه مې ورکړلو، والله چې سبا ستاسو حال دی، والله چې دا حال سبا ستاسو دی، قسم په خدای علماو سبا ستاسو حال دی. سپي د سپو غوښې نه خوري، مولیانو تاسو د مولیانو غوښې خورئ. ای مولیانو یو شئ، قسم مې دې په خدای وي، قسم مې دې په خدای. خاص کر د مفتی صاحب د قرآن ملګرو ته دغه سوال کوم، جولی ورکوم چې څوک چېرته وي، کوم ځای کې وي، ټول راورسئ، ټول راورسئ. او تر څو پورې چې زموږ هغه افسرانو نه د دې تپوس نه وي شوی، ستا یو ایسي چې ګوټ کوي هغه سره شل 25 ګره ته دې ورکړي وي. زما هغه علما چې هغه زما د آخرت غم کوي، زما د دین غم کوي، هغې ته ته هیڅ قسمه غم پروا نه لري. هغه ته ته ټوپک قدرې نه ورکوې، بیا که ټوپک دې ورکړلو، هغه یې په بلوچستان نه یو ځای نه بل ځای نه لیسنس ځان له جوړ کړي، بیا دې ورته په هغه باندې په ناکو باندې پولیس والا ورته ودرولي. ته د چا په اجازت وایي چې ټوپک ګرځې؟ زه به بیا یې ټوپک ته اجازت الم، بیا هغه اجازت ته ماته 2 ورځو نه زیات، 10 ورځو نه، میاشتې نه زیات نه راکړې چې هغه راکړي. بیا بل هسپتال افسر بدل شوي، بیا هغې پسې به زه ګرځم. زما بالکل هیڅ قسمه د د ښخولو اوس اراده نشته دی. ټول ملګري راشئ، ښه مضبوط راشئ، تر هغې پورې د یوه شي هیڅ قسمه کمپرومایز ته نه یم تیار چې ما ته عملي پته نه وي لګېدلې. وزیر اعلی صاحب تا ته ویم، وزیر اعظم صاحب تا ته ویم، آرمي چیف صاحب تا ته ویم، دا خبره ګوره ګپ کې وانه چې تا مفتی منیر شاکر تاسو شهید کړو، چې تاسو وله لیسنس ورکړی وی، تاسو وله سیکورټي ورکړی وی، تاسو وله تحفظ ورکړی وی، د یوه ایسي چې ګوډ کې حفاظت هغه دې ورکړی وی، ګارډ دې ورکړی وی، نن به دا حل نه وی. زما خو وینه خو زه خو وینو سور شوم. دا یاد ساتئ، دا خپله ککری یم د والله چې در باندې وخورم، تر څو پورې زما د والد صاحب غم دې نه وي کړی. تر هغې پورې د ملګري هېڅ قسمه زموږ د هغه ضرورت نشته د جنازې فی الحال، تر څو پورې زموږ د دې خبرې غم نه شي. ټول ملګري راشئ، څوک شپې راځي، څوک د ورځې راځي، ټول ځان راورسوئ. والسلام. باقاعده به بیا موږ د احتجاج دپاره چې کوم موږ د احتجاج ریکارډ کوو، د هغې دپاره بیا موږ ځای ټاکو، هغې دپاره تاسو ته موږ واپس بیا بل میسج پرېږدو، هغه ځای ته به ټول ملګري راجمع کېږو. ډېره مهرباني.